امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی در یک گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی درباره روابط دوجانبه، تحولات اخیر در منطقه و موضوعات میان کابل و واشنگتن گفتگو کرده است. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه میگوید طرف افغانستان در کنار یادآوری دیگر موضوعات گام‌های ارزنده دولت امارات متحده عربی را در روند آزادسازی زندانی آمریکایی موفق عنوان کرده و ابراز آمادگی بیشتر در راستای روابط بهتر با واشنگتن نشان داده است. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او متحده عربي اماراتو د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ ټلیفوني خبرې وسوې چې په دې مکالمه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او امریکا ترمنځ موضوعاتو، سیمه ییز وضعیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جریاناتو په تړاو باندې هم خبرې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په سر کې د متحده عربي اماراتو د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر څخه مننه وکړه چې افغانستان کې د امریکایي اسیر د خلاصون په موضوع کې بریالی منځګړیتوب وکړ او آمادګي وښوده چې پاتې موضوعات د دوه اړخیزو اړیکو له لارې په بشپړ ډول باندې حل شي. آقای تکل افزوده است در این گفتگو طرف افغانستان از تنش‌های اخیر میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرده و افزوده است که واشنگتن جنگ را علیه تهران آغاز کرده که امنیت کشورهای منطقه را در خطر قرار داده و آن را محکوم کرد. امیرخان متقی همچنان وضعیت اختلافی میان کابل و اسلام آباد را یادآور شده. او گزینه مذاکره را بهتر از تنش‌ها دانسته و حملات اخیر امارت اسلامی را دفاعی دانسته و گفته است افغانستان اجازه خاک را علیه کشورها به هیچ کس نمی‌دهد. همداراز د سیمه ییز وضعیت په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل متاسفانه امریکا او اسرائیلو د ایران پر خلاف داسې جګړه پیل کړه چې د ټولې سیمې امنیت یې له ګواښ سره مخ کړ. نوموړي په سیمه کې د جګړې پراختیا د اندېښنې وړ او د غندنې وړ پارونه وبلله او زیاته یې کړه چې د متحده عربي اماراتو زغم او تدبیر د ستاینې وړ دی. مولوي امیرخان متقي همداراز د افغانستان او پاکستان د وضعیت په اړه وویل افغانستان د ګاونډي په توګه غواړي چې له پاکستان سره ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف وکاروي او هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې جدي اقدامات هم شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان ټولې پوځي اقدامات دفاعي او د تیری په صورت کې د ځان لپاره د مشروع حق دفاع خوندي ګڼي. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه امارات متحده عربی گفته است تنش‌ها و جنگ‌ها میان افغانستان و پاکستان به نفع هیچ طرف نیست و از امنیت کامل شهروندان افغان در آن کشور اطمینان داده است. د اماراتو دولت د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هیڅ لوري په ګټه ونه باله او څرګنده یې کړه چې هیواد باید د ستونزو د هواري په برخه کې خپلې هڅې دوامداره وساتي. محترم عبدالله بن زاید آل نهیان په پای کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې نوي وضعیت ته په پام متحده عربي اماراتو کې د میشتو افغانانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه کوي. این همه در حالی است که به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی قرار است یک جرگه مشترک افغانستان و پاکستان برای حل تنش‌ها میان دو کشور روز چهارشنبه 31 ماه مارس در شهر پشاور پاکستان برگزار شود. طبق این گزارش‌ها ارباب شهزاد خان از مقام‌های پیشین بلندپایه خیبر پختونخوا گفته است که در این جرگه رهبران سیاسی، بزرگان قومی، عالمان دینی، اعضای جامعه مدنی، بازرگانان و نماینده‌های رسانه‌ها حضور خواهند داشت. هدف از برگزاری این جرگه تشویق دو طرف به کاهش تنش‌ها و تأمین صلح عنوان شده است.